او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، یقینا نن مونږ او تاسو د هغه لوی شخصیت مجاهد ملت تلمیذ حضرت مدنی حضرت مولانا عثمان صاحب نور الله مرقده په یاد کې کوم پروګرام او کانفرنس انعقاد شوه دی هغه کې ناس شو. یقینا محترمو زم بیگانه تقریبا چې حیران وم چې خدایا د مولانا عثمان صاحب رحمه الله نه خو سدسي حالات مخې ته مونږ ته راغلي دي تحریري تور باندې چې هغه مونږ مطالعه کو سبا تر هغوی حالات بیان کو. تقریبا ټول شپه یو سوچ کې وم، خو بیا محترمو مونږ علماء دیوبند الحمدلله چې کم عالم تیر شوی دی هغه یو مشن یو نظریه یو عقیده د پاره محترمو کار کړی دی. کدا هغه حالات مونږ تم شاته پاتې شو که پاتې نشو محترمو، خدا هغه مشن او هغه عقیده او نظریه مونږ ته پاتې شو. نو زمونږ د پاره خو ما بیا وی موضوعات زیات دي، نو په کم موضوع باندې به خبره کوو، موضوعات زیات دي. برل محترمو دې دنیا ته همیشه د پاره راتګ کلم نشته دی، دلته مختصر وخت لپاره راتګ دی. انسان دلته پتور د مسافر دی. هغه مسافر مثال دی چې د پلار باندې روان دی، په یوځي کې دی د دمې لپاره او د آرام لپاره کېناستو. بس محترم خو هم محترم او خيار سره هغه دی چې هغه په دې باندې غور وکړو، په دې خبره باندې فکر وکړو چې زره سره لپاره راغلی، هغه خپل مقصد د حصول لپاره د کوشش وکړو. محترم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. او خيار سره هغه دی دان نفسه چې خپل ځان یې وپېژاندو، وعمل لما بعد الموت نمد نرست کم زندگی او ژوند روان دی راغی لپاره تیارې وکړو. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. کمزور سره بے وقوف سره دا عاجز سره محترمو دا هغه دی چې د بس دې دنیا کې د نفس او د خواهش اتباع وکړو، ټول عمر د ژوند او قدم به قدم باندې د الله نه بغاوت د غلط عقیدې نظریه پرچار، قدم به قدم باندې د شیطان په لار باندې لاړو، د عقیدې نظریه په حواله سره د عمل په حواله سره د شپو ورځ محترم سرګرمي هم دقه ده او بیا لوی امیدونه تړي. الله غفور رحیم دی او بخي. محترم او خيار سره هغه د دې دنیا کې محترم دنیاي د آخرت لپاره قربان کړه، د صحیح عقیدې نظریه د پرچار لپاره، د باطل د مخنیوي لپاره محترم خپل ځان قربان کړ. مولانا عثمان صاحب رحم الله هغه شخصیت محترم چې کله موږ د هغه ژوند ګورو، کله په دغه علاقه کې د بریلیت یا رسبیت आवाज اوچت شو، مولانا عثمان صاحب رحم الله هغه انسان چې مخ ته ودرېدو او محترم د هیڅ قسمه طاقت پروا یې ونه کړه، د هیڅ قسمه یو جابر پروا یې ونه کړه. محترم د هغه مخ ته ودرېدو او دومره په جرأت سره محترم هغه جنگ مخ وړاندې وکړو چې اخر د دقه تارونه فتنې سبیت لري داغی جنازه اوست دنیا ته سبق ورکو. محترم برل محترم عرض میدا کو دی دنیا ته همیشه د پاره راتګ نشته، دی دنیا ته رسورزو د پوره رسورزو د پاره راتګ دی. خو محترم خپل دغه ژوند خسته کول، خپل دغه ژوند برابرول. محترم چونکه نن دې مجمع کې اکثر علما طلبا دي، ز خپل طلباو ته څو خبرې نن کوم محترم دغه مجلس کې. نن محترم نیک اعمال هم دي او تاسو یوې خبرې ته غور وکړئ، سوچ وکړئ. د باطل د غلط عقیدې نظریه خلاف مهنت کول، جدوجہد کول. محترم تاسو د یو مثال درکړم نو بیا به تاسو ته دغه اهمیت ذهن کې درواچوم. یو کې تاسو وګورئ زمونږ د ملک د پاکستان موتار د ملک باشندگان یو اوسیدونکي، د موتا عوام یو موږ د ملک اوسیدونکي، د دې ملک صدر او وزیر اعظم اوسیدونکي لري، د هر طبقه والا چې د ملک اوسېږي، د ملک د عین تحت ژوند تیرې دار د ملک شهري دي.
خو محترم یو ماوتای یو د دې ملک هغه سرحدات د دې حفاظت کوونکي چې فوج ورته مونږ ته وایو هر څه ورته وایو واستقبل درجه وګوره دا هغه فوجي درجه وګوره یو طرف ته زموږ ستاسو درجه مرتبه ده دلته یو سړی راغی پنځه کسه هغه قتل کړ یو بل سړی را پاسې په یو فوجي باندې په یو سرحدات په یو محافظ باندې گزار وکړ قتل نه کړ ته وګوره دا سړی د قانون په نظر کې څومره مجرم دی او هغه سړی څومره مجرم دی هغه ته څومره مراعات دي دغه څومره مراعات دي یعنی حکومت پاکستان دغه محافظت سرحدات د خپل سرمایه ګڼي او دا خپل محترمو د دغه لپاره حکومت چې هغه څومره سخی هغه زموږ لپاره نه کوي وجه سره محترمو دا سرحدات او حفاظت کوونکی او کبل پرز دغه خلک سرحدات دې سرحدات او خطر راشي نو تبه سوچ وکړه اخو یو طرف تر هندستان دی بل طرف ته بل ملک دی سوال برابر باندې هغه حمله ورکیږي دا ملک په تقریبا چې میاشت کم پاتې نشي خبره به ختمي اوس محترمو دغه اسلام د دې سرحدات دي هغه سرحدات عقیده او نظریه هغه سرحدات ته ویل کیږي د دغه عقیدې نه چې اخوا کېږي کله هندومت ته ترازی کله درته عیسایت راځي کله درته محترمو هغه يهودیت راځي نصرانیت راځي یو بل محترمو یعنی د اسلام او کفر په منځ کې هغه بارډر تمام ته عقیده او نظریه وایو و چې کوم سړی خپل ژوند د دغه عقیدې او نظریې لپاره وکړي به ته وګوره مسلمانان خو مونږ ټول یو خو یو سړی د عقیدې نظریې په بارډر باندې لګي د اسلام دغه سرحدات او حفاظت کوي نو زویم محترم چې کم درجه دغه فوجي د حکومت پر نظر کې ان شاء الله دغه عقاید او نظریات په بارډر باندې چې کم شي لګیا دی خپل ژوند قرباني خپل مال قرباني ان شاء الله د رب العالمین په نسبت باندې محترم درجه قدم دغسي ما او تاسو محترم نن دور کې دومره لوی مشکل جوړ شوی بس مونږ صرف د مصلحت صادرونه اوس سر مخفو پوری بس او لوی خبرې زمونږ څه دي ځکه سوچ ورته مامي سولا دومره سخت بشم دومره انتهایی کې لمن شم دوه ورځې مخکې 400 نه ماته یو تبلیغي ملګری ټلیفون وکړ ماته زمونږ کورې نه نیمه بریلیان دي او نیمه مونږ تبلیغیان دي مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاتو ملالیه سره دیوال په دیوال ځوندیان دي ماته وای چې دغه بریلیان مونږ په سیزي راځي صبر وخت نو مونږ ته وای چې مونږ تاسو مطمئن کو راځي تاسو مر سره بریلیان شي ماته دلته به څوک کسانو سره رابطي وکړو او چاره ته جواب رانکو ستا نمبر 4 راکړه دې وسو ما ورته ملګری دې څه وکړه د اطمینان دا طریقه صحیح نه چې تاسو هغه راځي او تاسو مطمئن کړئ تورته وای زه یو امي سره تبلیغي مزه دلایل څه کوي زمو خپل یو مولانا ولم راځي دا غي سره خبره وکي تاسو مولانا ولې وي به مولا خپل کې به دا دواړه مشغول شي او دا غي نه پس زما کوم طرف ته اطمینان راغی به قبول کوم پرون ورځ تقریبا چې کارخانو کې جنیدیه مدرسه ده باقاعده ډیره لپاره تربیت ورکیږي تعلیم ورکیږي طالب ته سبب ایږي چې د خپل غلطي عقیده د تشهیر د لپاره د پرچار د لپاره بده څنګه تیار اوس الته یو سره د پوستان تم رسیږي د یو غرت او یو باندې تم رسیږي زمون کله کې هم دغه سره راته گمراه کوي مونږ ته دا توفیق نه ملاوي چې ورسو د دې مسلمان پوره د عقیده نظریه بربادي کې چې د عقیده نظریه ورلبش کو ولدا زموږ ستاسو ذمہ داری نه الله ته پوښتنه کوي دي او مونږ صرف بس دې ته زور ورکړل دي مونږ ول طلباو ته زمات طلباو نه کوي مونږ صرف دې په وخت سبق کې زمونږ ذهن او نظریه او سوچ دای چې بس خپل کتاب نه علاوه نور څه توجه مور کو استعداد دي خرابي نو بس ټول کال پاغي کې تیر شي د چې کله دوره حدیث وشي داغه نه بس فارغ شو بیره د ځان بده ښکاری چې دورو تر شو اوس علماء نو اوس بسله راځو چې یعنی یو سره فارغ شي اخوا د اردو رساله کتلې دلته عالم د فارغ اته نه کال دوړو چې کله مخامخ تیار شي د ورته خاموش
ما سره خپل دیر کې او فتنه شروع د مستقل غیر مقلد کلیه سکه 13 رمضان مبارک کې مسله را پورته شو چې د جمعې د ورځې څلور رکعات سنت باندې التنه د وابیانو خبر راغلی و چې دا څلور رکعات سنت دا سنت نه دي دا بدعت دی نوذ بالله به مناظره جوړه شو اگر علاقه یو کس دا پورا علاقه فساد فتنې نه ولې د کور په کور جنگ جګړه بنیاد د سن جوړ شو اگر کس په خپل باندې ملاو شو هغه خبره کوي ول ما وی دلته وابیان راغله اغوی رمضان مبارک میاشتا اترکات تراویح شروع کړي بیانونه شروع راغلي بل چې کله به موږ را پاس کړو چې تاسو څه کوی یا موږ ته چې لاړ شي التا غټه مدرسه چې کومه تاسو التا لاړ شي درلوم تا اغوی ته وای چې ټیم راکې خپل کې سره بکینو په دلایل باندې به خبره حل دی جوړه د کاغذ راکو وابیان د خپل ته شور علامه اغوی راته وی چې ډانګي په شراواله مضبوط وړه وې درته ول د ذهن کې مې وګرځ راغی ما وی چې ولاره د خلکو سره دلایل نشته د ذکر والو خبرې کوي چا سره چې دلایل او اغوی راته کاغذ ولي کول راځي بسم الله کې جواز او مناظره اوس په تراویح تاسو رقم دلیل نشته هغه د تراویح د وجود نه منکر دی شی اوس کې ولاړ دی یو اجماعي مسلې باندې ځکه طاقت نه لرم چې دلایل ورکړم ماته اولانې غیر مقلد شو موابي شوم بیا دا پوره دیر کې چې څومره غیر مقلد دی په باندې کې دی اطراف زما مرغونه ملته او دا یو نمبر پر مکمل کارګزاري بس واورې بیان نه مان موضوع ګډوډ نشي کومه کارګزاري سره واورو محترم زې په زې باندې 13 رمضان مبارک کې ماته خپل طالب تلیفون کو ما ته دلتی او فتنه را پورته شوی د ذاکر نایک نه متاثر خلک چې کوم غیر مقلدیت پرچار کې دی ما ته دی ما سره بحث کوي چې د یو درې طلاق یو دی او چې کوم تاسو وایي چې د یو مجلس درې طلاق درې دي دا خو عمر رضی الله عنه ایجاد دی نو بالله کې څه دلیل په سره قرآن او سنت نه ورسره وکړي د ما ته زموږ سره څه دلیل دی هغه دلیل ما ته لګوي چې دلته وې ما کی تاسو کو موت ملګری ته شکار کې ما ته زری او مدرسې طالب یم مې سو مدرسې کې ما ته ولد دورن وسکل وکړه موقوف علیه کال ته دوره حدیث ما ته ملګری کم اس کم د خبره احساس تاسو کیږي چې ته ولد دوره حدیث تا کال ته شروع کیدون کې او د طلاق الثلاثه باندې کې اجماعي مسله باندې تخپل یو دلیل نشي ورکول احساس درته شته کې نشته ما ته والله شته کوم ځکه به د کومه کتاب پورا تراو یعنی خپل یو عقیده او خپل یو نظریه خپل عمل همدغه وجه محترم مونږ ټول عمر ګلې بیا کوم دا عوامو ګلې نه دي په کار مونږ علماء ګلې په کار دي مونږ ټول عمر طلباو خپل ذهن دا جوړ چې بس دا شر دی دا فساد دی مناظرونو ځان وسات نو مناظرونو خو یو ساتو خپل دلایل تربیت خور کړي خپل عقیده نظریات خو طالب خبر کړي تاسو په وخت هم لري وساتو راغی دغه کتاب دې ورته سره دلایل پرې نه خو یو شیز دې ورته پرې نه خو چې کله کورسونه د مناظرې کې خپل عقاید نظریات هغه ترې پرې نه خو ورته د دې شر خوريږي او شر پس خوريږي ما ته یو طالب راغی ما ته وی چې کتابونه التمولی سم مدرسې کې منع کړو ما ته ولي ما ته دا کتابونه وګوره ما ته ولي وګوره وای ما ته وی چې دې شیز له سمره لاسونه ورولې دا بوی شروع کړي ما ته ډیر نادان دی غسلې چې د پکور کې ګندګي پرتره ګندګي د په دې خاطر د دیو چې د لاس نور لچیار کې لاس نور لو د بوی شروع کوي بوی اوس د ټول عمر پر د ګندګي کور پرتره کمره کې ورته تعلیم پرتره اوس د لاس صفای د دیو چې نه لچیار بوی شروع نو کته صفای کړه د دې دال لري کې اوس د لږ وخت لپاره بوی خو به خبر داشت کې صفای چې خامخا به د لږ سات لپاره بوی نه برداشت کو اوس کته په لال صفای ونه وتاوي بوی شروع کړي د دې وجه ټول ملر دغه ګندګي پرتر نو سبب ایګا بر دغه بوی سره ژوند تیرې کې نه تیرې بر المحترم معرض دا کو د عقاید او نظریات او مهنت او نن محترم زمونږه د مناظرې حواله سره موږ د مناظرې شوقین نه یو نه چاته دعوت ورکو او ها چې کله درته د عقیدې نظریه په حواله سره پیښ شو دستا فرض دي چې هغه ته حاضر شي مناظره وکړي لازمي وکړي په دلایل سره باز وکړي دستا فرض دی زمون سدي یار بس نن سبا مناظرونه نه جوړي هیڅ فائدې نشته پزول کار دی نوذ بالله الکه ولی پزول کار دی
که ته مناظره وکړې سیم څوک نه مني نو څه لکې یعنی مناظره فضول کار دی عبث کار دی دلیل سره د غیر لپاره څوک یې سیم نه مني نو معنی کې دلیل داشي خو به د مناظره میدان وګوره ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظره وکړه درېمه سپاره کې رب العالمین هغه بیانوي ما په نمرود باندې اتمام حجت وکړو خو نمرود منل نه ده به وای ابراهیم علیه السلام فضول کار کړی رسول الله د خپل بت پرست قوم سره مناظره وکړه ومه سپاره کې رب العالمین نقل کړی هغه په دلایل په حواله سره اتمام حجت وکړو بت پرست قوم نه منل ما وای ابراهیم علیه السلام فضول کار وکړو نو بل ولې چا کو منل نه نجران عیسایان والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مناظره وکړه نجران عیسایانو باندې اتمام حجت وشو داغه نه رست چې کوي کله ونه منل د مباهله خبر رااله ما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ بالله په ذل کار کړل ولی اشد نجران عیسایانو نه منل ځانه ولې کړو ما وی ابن عباس رضی الله عنه د خوارج سره مناظره شوې دي د عمر بن عبد العزيز رحم الله مناظره شوې دي د خوارج سره ما راشه امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مناظره شوې راشه الى الان مولا قاسم نانوتي صاحب رحم الله دغه سیر دارالعلوم دیوبند مولا منظور احمد نعمانی صاحب رحم الله او د مولا امین صاحب دروکاوی نور الله ما قدرو پورې ګوره ته چرته یو مناظره ماته نشاندهی وکړه چې الته باطل ټول پټول باندې پاسې دلی دی او حق قبول کړی دی بابا مناظره د دې لپاره نه کیږي چې زه په باطل خپل خبره ومنم د مناظره کار خو اظهار د حق دی چې موږ دنیا ته وښایو دا حق دی دا باطل دی دلایل په حواله سره اتمام حجت مقصود ته وغه شپه مناظره کیږي یو دور زمونږ دلته خیبر پختونخوا کې افغانستان کې والله څه غره مناظره جنګ د هر لوډ سپیکر نه یا دومره ماشوم بمراتلو زمونږ مدرسې ته مناظره ده پاله اته بل ورځي ولاکه کې یو مولوی صاحب را سره جب ولګو ما خپل غلط کې سبقونه ویلو ما تخپل طالبای او خیات ته الته چې بدغه یو مدرسه و مونږ مناسو اب تکي به تقریبا 2 ځل 3 ځل غیر مقلدینو یو علاقې نه بخلک را لاله موږ سره مناظره وکړي بلې علاقې نه روزانه طالبانو غریبان برا پاسلیلو طالبانو موږ کته چې داسه مسله ده بس اخیره کې با محتمم سے ویل وډانګي په سیراواله یو وه بار کې د مدرسې یو طالب اوس فارغ دی ما شاګرد هم دی او 2 کال ما سره بیا تیر کړ ډیر هغه همغو کې یو طالب العلم ډیر هغه همغونه الته اذان عثماني باندې مناظره جوړه شو اوس دیم طالب علم دی اکسانه ونی او مدرسې ته راوسته مدرسې ته چراله الته نه چې دې کوم مفتی صاحب خاطر هغه ورته ټیک ټیک کتابونه وز درکم مناظره به خپل کې دی وایي چې طالب یې مناظره باندې نه پیږم زه څنګه مناظره کوم د ماته د طالب الولا چې بدغه زر څومره زمازله درد وکړو ما وی چې ما خو تمره لوی اعتماد په دل تیر عالم موجود له بل جواب پر مناظره په خپل کې از محترمو په چا تنقید نکوم قسم بالله تنقید مې مقصد نه دی صرف اگر خپل زړه درد تاسو ته هم طلبا نه شي طلبا صرف د خپل زړه درد تاسو ته هم بس نور مې هیڅ مقصد قسم بالله خپل مشرانو په حواله سره د معمولی زمون ټول جنگ د خپل اکابر په قاعده نظریاتو باندې خپل ټول جنگ شلیره چې ژوند مونږ ته توقف کړل دي نو د توهین او د بیادبی کله وحشت قطن نشي کېږي ما هغه ملګری ما ته چې تاسو سره کار فائدہ شو د سپین شپک کالو ما ورته سوم کال دی د مدرسې چې شروع کړی دا ما ته تقریبا چې دریم کال روان دي 2 کال پوره شو دریم روان دي ما ورته په دې دریم کال روان دي یو ځل درته غیر مقلد راغلي د مدرسې ته سره درس نوښته ما ته ما ورته الحمدلله د نوجوانانو احناف ته مهنت برکت دي ته تاسو کې دلته کومه مدرسه ولا اگر مدرسې والا نو تاسو ته په هفته کې به 2 ځل خلک راته مناظره لکه ما ته ما ورته تاسو یو ځل شکرانه دغه خدا هغه مهنت ثمره ده الحمدلله چې مونږ ته ملاوي گنجو د پېښور خلک به ورته دعوت کول غاړي وګړي د جمعو د پاره درسونو د پاره نن ټرای وکړه جمعې پورز باندې لاړ شي ته حنفي تاود رسکه مجل ورزم بس لاړ شبل جمعه لاړ شهر د حناف مسجد لاړ شدل چې مرزه دا برل محترم او عرض میرا کو چې دغه خلق مونږ نه لاړه په سبا باندې لاړه دغه عوام په دې باندې لاړه موږ خپل دلایل د دې منبر نه ونه موږ په صاحب خوري ټول کال موږ کړته یو جمعه 2 جمعه 3 جمعه د څه ونه کړه چې دې جمعه ته قرات کل بل امام زما سره دلایل
خپل عوامو تر بل ورځ بهشکه مکوا خپل عقیده بیان کا خپل مسله بیان کا روزانه په بنیاد 20 منټه درس هم تکي نن محترمو په لوی څه باندې ټول اهل باطل لګیا دي کار کوي کله دې حمله په صحابه دا د دې حمله په ائمه دا د دې حمله په علماء دیوبند باندې د سلیریش غنټې په بنیاد باندې ناشتي تیارې کې خپل طلبه نور سبقونه نه وي صرف په دې بنیاد تیارې تاسو خپل مو وایي زمون اکابر کار کړل دی الحمدلله خو صرف هغه تیار نه نه دا خپل دې مونږ بس په شل لکا په وو لکا په تا یو هوټل بوک کی دلته مالدار خلک راولي ډوړی په خوري یو غنټه نیمه غنټه او خپل عقاید نظریات بیان دویم دیو کې تاسو وګورئ ټرسټونه جوړ دي دا ګاډي دلته خدا نه خواسته حادثه وشو ګاډي مرا ورسیږي ډاکټرانو مرا ورسیږي دلته خپل کم کسته راغه په ذریعہ سره تعاون کوي دریم نن زه په باندې خاص کر دې تبلیغي مراکز ته تاسو ورشي تبلیغي مرکزونو ته عام بازارونو خبره نه کوم دلته کې تبلیغي ملګری مناسب مازه په ځای خبره وکړه دلته غیر چاپیره چې راکم مسواکونو والا کم خوشبویانو والا دا لپټاپ ورسره یو میموري کارت خلکو ته دا ټول پټوله وایي او دا د دې پیسو ته نه دي نه دیو ته بقاعده تنخواه ملاويږي دا راغلي صرف د دې لپاره دی یو تبلیغي کراوږي دی ورته میموري کارت ورته یار دی کې راته مولانا طارق جمیل سے بیان واچو مولانا طارق جمیل سے بیان راته دی کې واچو دیو ورته دو درې بیانونه د خپل امین الله شیخ یا بل چا ورواچي رو کلار کلر ځان تمایل کوي زمون دومره طاقت نشته چې یا خو هغه اوټلې بوکو هغه اوټلې نه بوکو چلو زه په الحمدلله د عوام بغیر د دې نه ترازی د دستر بندیان دي پوره یو سلسله روانه و الحمدلله پوره کال زمون دستر په دې کې دا ټول خلک مونږ ترازی د عقیدې نظریه بیان ورته کوي هر یو عالم چې دا مسجد امام دی الحمدلله 99% مساجد زمون دی وبندانو سره دی الحمدلله الله موږ خمره کې کړی دي شل منټه نیمه غنټه موږ دلته درس کړ ولې په دې شل منټه 50 منټه کې په مثبت انداز کې موږ د خپل عوامو د انساني نشي ولې چې کوم ځکه تر اوسه پورې 3 کال پاتې شو دا ټول پټه ته وګوره دا صاحب بابا دا پټه وابیانو دوه مدرسې جوړ کړې دوه په بندي کړې دریم چې خاص ذکر ذکر وشي دما 70 مرلې زې واغستو په پټه باندې او پی مرلا 15000 روپے هغه زې ګرام واغستو هغه ته چې انتقال سره بس وکړي چې ګوست غوتی ونه وي چې کله انتقال هم شو پټ په پټه لاله دي کارم شروع کو اکثر مرګري ماته جمعې ته راځي بیان کوي هغه خلک چې خبر شو بیان دی راغلي لاله پسې هغه بنیادونه ورله اوسته مدرسې ورله ختم کړه او هی ته جواب وایي چې نذیر نه شي کوي خبر نه مینس کې وکیل پولیس را لاله ورته موږ نه ګورو خلک وس په سلام دا شو چې 70 مرلو پیسې تاسو ورکې نه برازي وي اقوام دې خبره نه مولا بل جمعه چې لاړم مخکې ورځو کې ما ته اول ټول کارګزاري ویل دا واقع شوی بریلیانو خپل یو ځای شروع کړ پس ورله جمله ور ختم کړل زید دي دا ولې د ذهن سازي خبره ده موږ ولې نه کوو اصل کې محترمو دغه میموري کارت والا چالو ته تنخواه ورکړي موته تنخواه نه ورکړي داخله موته راځي مسجد ته کنه یو لسمنت سره د ذهن سازي ورکړه خپل مناظرې بیانات ورکړي ان شاء الله چې هغه چلایي بس ما عرض دا کو محترمو ما عرض دا کو نن د عقیدې نظریه یو جنگ جوړل محترم ما او تا ته باغی کې خپل حصہ چول پکار ما تربیتی او شو خبري عرض نه راکو مولانا عثمان سے نور الله مرقده جون تقریبا د 19 سالو پورې د باطل خلاف هغه جدوجہد کړی دی دغه نظریاتي سرحدات نماوی د ټورونه اول او هم مشکلات امر علامات خپل باندې وفات نمخ کی دلته زرا علامات تبلیغیانو خلاف چا او بکواس کړو ما یو نیمه غنټه مسلسل بیان وکړو مولانا عثمان سے سره دا زمال اول ملاقات او تیر کړ د ناشته به زرا او استمزان سره کې نو تفصیلی واقعات راته ما ته چې یو ځل را پسې رااله شپې ته شکل خم کو ولا ټول وکړ پس سره راته نو بچو ما ته اوس بری شو کړه دی
مېلمه ورته وی چې هغه ذات کوم ذات تاسو پر لاس کې طاقت اچولی دی او توبه کوم لاس کې اچولی دی لاس کې راوستی دی ول څنګه زما دا خبره وه دا اوس توبه کې شپېلی پوه شو او نن محترمو دا زمونږ دا اکابرو مشن دی طریقه کار دی ما وی وګوره صحابه کرامو نه مونږ ته ما او تا ته همدغه سبق ملاویږي زما اوس ته امام دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله که کله باطل راپورته شو محترمو د دهریانو په شکل کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مناظرې هغه ته وګوره په تفصیل سره ما وی د باطل خلاف وی د ولاړ میدان مناظره کې ما وی کړه حق خبره رااله امام صاحب رحمه الله دې ته ونه کاته امام صاحب رحمه الله جیل تلاړو او په دې طریقې سره مخنیوي وکړو چې امام صاحب رحم الله جنازه جیل نه اوچته شو د هغه مظلومیت دور هغه د مظلومیت په طریقې سره محترم شهید شو دنیا ته وخودا افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر بهترین جهاد در ظالم جابر مخته کلمه حق ویلی ما امام احمد بن حنبل رحم الله کلم مسله د خلق قران رااله امام احمد بن حنبل رحم الله ورغو خپل عقیده نظریه بیان کړه امام احمد بن حنبل رحم الله دا غیر پر په بدن باندې کوړې وخړلې امام احمد بن حنبل رحم الله بدن مبارک جامع مبارک پینو باندې ستړي شو امام احمد رحم الله کله عام راوسته شو کومه تاسو سبق را کو ها عقیده او نظریه د پاره په جون قرباني دل قربان کا خو هغه عقیده نظریه په حواله سره کمزوري مې اختیار و د عقیده نظریه په حواله سره کلک موقف اختیار کا ما ته مخ وړاندې روانو محترم زموږ تسلسل درلوم دیوبند تراشا ماوی شاول الله رحم الله تراشا داغه رست شاه عبد العزيز تراشا ماوی محترمو دغه حق عقیده نظریه لپاره مولانا قاسم نانوتي صاحب رحم الله د درلوم دیوبند بنیاد کې خو خپل ارس پیان تیار نن په پوره دنیا کې کوم شعبې ته تزي الحمدلله د علماء دیوبند سبحانو الحمدلله په شعبه د جهاد دا التب جنډه د علماء دیوبند د بچو بلاس کی شعبه تصوف ماوی تو واقعی سوچت تصوف په کمزې کې تاسو د الہاد او د بدعت په پاک ملاویږي ماوی جنډه د علماء دیوبند د بچو سره ان شاء الله ماوی د دینی مدرسو ترازی په دغه میدان کې ګوري ماوی جنډه د علماء دیوبند د بچو بلاس کی ماوی محترمو کې تصدیق میدان ترازی کلم خبر راځي ماوی ان شاء الله جنډه د علماء دیوبند د بچو بلاس کی ماوی محترمو کله مناظره میدان ترازی ماوی کې مناظره په افریقا کې جوړه شو ماوی کې مناظره په برتانیې کې جوړه شو ماوی کې مناظره د امریکای په جزیره کې جوړه شو مخکې کال سلور کال مناظره د امریکای په یو جزیره کې د هندوانو سره وشو د مسلمانانو د طرف نه نمائندګي کوي علامه خالد محمود صاحب دامت برکاتهم العالیه د دارالعلوم دیوبند فاضل ماوی پوره دنیا کې کله د مناظرو خبره رااله جنډه د علماء دیوبند د بچو بلاس کې ماوی محترمو ما عرض ذاکو ماوی کله محترم وخت راغی د تبلیغ میدان راغی پوره دنیا کې ته وګرځېدې الحمدلله جنډه د علماء دیوبند د بچو بلاس کې او ما نه مخکې مولوي صاحب خبره وکړه د ختم نبوت په حوالې سره همدغه قادیانۍ راغی ما ورته د خپلو اکابرو راوښوده ماوی عطاالله شاه بخاري صاحب رحم الله زما ستا هغه مشران خپل ټول هر څه پرېښوده د هغې خلاف خپل ژوند وقف کړو مولانا امام انور شاه کشمیري صاحب نور الله مرقده راغی په بهاولپور کې ودرېدو د نبي علیه الصلاة والسلام وکالت کوي ما وی یو ځای کې هغه قادیانۍ ویل د شاه صاحب رحم الله مخې ته قادیاني ته د علیه الصلاة والسلام الفاظ استعمالوي شاه صاحب رحم الله ورته وایي خبردار زما مخې ته هغه ملعون د پاره د علیه السلام الفاظ مه وایه د لاس نه ونیو هغه قادیانۍ ورته وایي که ته غواړې نن هم زه تا ته په دې ساعت باندې زه تا ته اوس درښیم چې قادیانۍ په جهنم کې سوځي چا ته وروسته د بوسو ورته وایي شاه صاحب رحم الله ته حضرت تاسو دومره لویه دعوه وکړه کاغستانو تپوس کړی چې هم ماته راوښیه تا به ورته څنګه ورکړې چې قادیانۍ په جهنم کې مردار سوځي شاه صاحب رحم الله جواب ورکړو ویل په دغه وخت کې زه په دغه وخت کې انور شاه کشمیري نه وم زه په دغه وخت کې د نبي علیه الصلاة والسلام وکیل وم ولاړ وم خبره کوله ما وی محترمو
کرزان قربانولو خبر رالا کرزان قربانولو خبر رالا امام اهل سنت شیخ سربرستان صدر سر نور الله مرکدو التا اڈر شویل د شوٹ کولو التا اڈر شویل د شوٹ کولو شیخ صدر سر رحم الله قیادت کې داو جلوس مخکر روان دی ورته اطلاع ملاو شو ولازم اڈر شویل د شوٹ راو کړ ویول شوټ کوي شیخ سربرستان صدر سر نور الله مرکدو دارون هغه دیوبند هغه بچي چې دریش په کاله عمر تکبیر اولاد نه پوه شوی هغه انسان شیخ سربرستان صدر سر نور الله مرکدو سپینګری قران په طرف کې ونه روان شو الهام خپل مسنون عمر پورا کړی امام اهل سنت کلمه شهادت اوله انسانان مشاهده په کړه باندې دی او التا هو ته په ماشه باندې زور کوي هغه د توبه هغه کلاشن کوټ کار پرې دي هغه شپلې خاموش کیږي ما ها کلم محترم د قرباني وخره علماء دیوبند په هر میدان کې حاضر نن محترم وخت په وخت باندې کربر الیت نن سبا په ورځ باندې زموږ د علاقو کې رااله محترم هغه سوره دې په زموږ خلاف بکواس شروع دا ګستاخ رسول دی دا ګستاخ رسول دی مخکې جمعه التبو کې موږ به یو علاقه پروګرام وشو د مسلسل لګیاره اکابرین دیوبند چړي دا التلارم الحمدلله ما بار مسلسل لاغه جواب وکړو ما ته هر څل ټلیفون وشو ما ته اطلاع ملاو شو مخکې مرزه دغه ځکه تقریبا د خپل رضای خبره جوړیږي دغه ځکه نن هغه خبره ختمي کراله ما وی د عقیدې نظریه په حواله سره هر څه د تک زمون د پرز دي ما وی دغه لپاره د خپل ځان قرباني ورکړو موږ شهادت ګورو د کم شهادت لپاره سلیریږي موږ د الله رب عزت نو دعا کوو هغه شهادت چې دنیا د هغه لپاره نور ملکونه دي ما وی د عقیدې نظریه لپاره د بوزدلای د مرګ ما وی ما ته هغه ګولې قبول کړو عقیدې نظریه لپاره د خپل سینما د ما وی یو طرف د دنیا لګیاله قوم کو قبر پرستی قوم کو شرکی عقاید و نظریات کی اختکی قوم بدعات طرف ترابلی الحمدللہ پرپ جرأت سره مون خبر وکړه بالاخر خبر سے جوړ شو ها ګستاخان راغلی ما وی دا چې ګستاخیره کله ترا خدای اختیارات را استغفر الله تو ورکول ما وی تاسو ګستاخی پته نه لګیلا چې کله ما هغه خبره بیان کړه ما شروع کړ دغه جماعوله ها خبره د ګستاخی د علماء دیوبند عقیده نظریه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمولی توحید یاد بل نبی معمولی توحید دا کفر دی اسلام پدیبان انسان پدیبان کافر کیږي اسلام نه خارجيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادب دانو چې الله خدای اختیارات راواله صلی الله علیه وسلم ما ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ من زعم ان الله جعل للعباد من الامر شيئا چې ګمان وکړو چې الله خپل بازي اختیارات بندگانو ته ورکړي دي یعنی کول پلان کې بابا کوي اولاد پلان کې بابا ورکړي ادا قسم عقیده نظریه ول نبی علیہ السلام فرمایي فقد کفر بما انزل الله على انبیائه دین انسان کفر وکړو انکار وکړو دا وحینا دا دین چې کوم الله رب العزت انبیاء ته نازل کړی دی ما هغه خو اجماعي مسله ده مونږ چې کله هغه بیان کوي د ساګېړه کې درد را پیدا شو تماته وابي ویل ما شرم تعالی نظر دي زه په دې د وابيانو مرکزونو ته مونږ ورلو د وابيانو خلاف کله د مناظرې خبره رااله کله په عدالت کې ودرېدو خبره رااله کله تانی پر ودرېدو خبره رااله الحمدلله د دیوبند چې الته حاضر مونږ هغه الته عدالت ته ورلو تانی ته ورلو مسجد کې د مناظرې میدان کې ورلو ما هغه خپل مونږ یاد چې کله د مرګ خله ته ورننوتلو د الته حق عقیدې نظریه بیان الحمدلله مونږ ورته ورلو تاسو شرم نظر دې په مخلبان ماته وابي بل محترم عالم ملاکو مولا عثمان سے نور اللہ مرکدو اگر شخصیت دے چیر اسلام دکا دا عقیدین نظریه کم باڑی داغیر پار خپل جون قربان کړی دے محترمو داغیر پار قربانی ور کړی داغیر ټول جون دم بدی کې تیر شوی دے محترم ماوتا تم سبق دار کړي ماوتا تم ممدل سبق راکړي چې ماوتا خپل مشرانو بنک شو قدم باندې لاو شو خپل عقاید نظریات خپل دلائل علی وجه البصیرت ازدکو دے قوم ته ور انشاءاللہ العزیز توبکن انشاءاللہ زمون رسالہ راځي ماهنامه ترجمانی احناف ماهانه چاپ کیږي
د اهل باطل عقاید نظریات دي یو خفورم د علماء طلباو ته زم څومره علماء طلبا دي هر مسجد ته دغه ورورسي چې تقریبا هر امي ته دغه ورورسي د میاشت کې تقریبا د گنج نه چې کوم وساوس د علماء احناف خلاف واره شوی دي د مقلدین خلاف واره شوی دي الحمدلله دا غي تفصیلی جوابات رساله کې هر میاشت نوی رساله راځي هر طالب ځان باندې لازم خپل خو ان شاء الله باقاعدګۍ سره مطالعه کو تقریبا 2 غنټې د ټول رسالې په مطالعه باندې نه لګي نو د خپل درس او تدریس وخت یو طرف ته د جمعې پر ورځ یو غنټه 2 غنټې ټیم دغه ته ورته خپل عوامو ته دغه ورورسو ټیک ده کنه ان شاء الله العزیز الله رب العزت تیر عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب